السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. نن به په اکسل پروګرام کې پر ډیټا ټیبل باندې کار وکړو او ډیټا ټیبل به داسې استعمال کړو چې ډیټا ټیبل د صرافۍ لپاره سي. یعنې موږ ورته چې د یوه هیواد پیسې یا کرنسي ورته لیکو نو هغه به اتومات نورو پیسو ته تبدیلیږي. موږ ورته چې به لومړی راسو په دا لومړۍ خانه کې به یو ولیکو، بیا په دوهمه خانه کې به بیا یو ورسره ولیکو. اوس به دې خواته راسو د کومې پیسې چې ته غواړې تبدیلې کړې نو هغه ورته راخلو. فرض کړه موږ له ډالر څخه راخلو، نو موږ تاسې په دې خانه کې د ډالر لپاره ډي ولیکو. کله چې مو ډي ولیکله بیا افغانۍ پسې راواخلو. د افغانۍ لپاره به خپل کوم څه باندې چې افغانۍ پېژندل کېږي هغه به ولیکو. همداسې کلدار یې زه ورسره لیکمه. څونه پیسې چې تاسې خوښه یې ټولې ورسره لیکلی شئ. کله چې مو دا ټول ولیکئ اوس به په دې خانه کې مساوي ولیکئ. دغه د یو خانه به انتخاب کړئ، دا به راواخلئ، بیا به یې ضرب کړئ په دې بل یو کې. یو په یو کې ضرب سو، انټر به ووایئ. کله چې مو یو په یو کې ضرب کړئ انټر مو ووایئ، دې خواته به ورته ولیکو. فرض کړه چې یو ډالر چې دی هغه اووه افغانۍ کېږي، او همداسې ورته ولیکو چې یو ډالر چې دی هغه تقریبا 280 کلدارې به ورته ولیکو چې هغه 280 کلدارې کېږي. اوس به دغه ساحه چې کومه ده دا به انتخاب کړئ، لاندې تر هره ځای چې ستاسو خوښه وي همدغه ساحه به انتخاب کړئ او رابسئ په اکسل کې ډیټا ته. په ډیټا کې به وټ اپ انالایز ته راسو. وټ اپ انالایز کې به ډیټا ټیبل انتخاب کړو. کله چې مو انتخاب کړئ په لومړۍ خانه کې هغه یو چې موږ ضرب کړی وو هغه ورته انتخابوو. په دوهمه خانه کې دوهم یو چې موږ ورسره ضرب کړی وو همدغه ورته انتخابوو. یوازې دا دوه به انتخاب کړو، اوکې به کړو. موږ تاسې ته به جدول جوړ شي. اوس که موږ تاسې وغواړو چې 15 ډالر معلوم کړو نو یوازې 15 به ولیکو. ډایرکټ به موږ تاسې ته په افغانۍ او په کلداره په ټولو سره معلوم شي. همداسې 10 ډالر دې په کار وو یا دې غټ حساب په کار وو، تر 1000 ډالر تر 100 ډالر هر څومره چې تا غوښتل هماغه اندازه باندې ته یوازې حساب ورته لیکه، کمپیوټر به خپله درته کلکولیټ کوي. دا یوازې داسې نه کارېږي چې یوازې افغانۍ او کلداره وکاروئ. موږ د دې لپاره چې دا ویډیو غټه نه شي نو یوازې پر دې دوو مثال ورکوئ. داسې تاسې کولی شئ د هر هېواد کرنسي چې تاسې ورته لیکئ تر 10 پورې، تر 20 پورې، تر 30 پورې هر څونه کرنسیانې چې تاسې ولیکئ یوازې لومړۍ خانه تاسې ورته تغییر کړئ او ورته ولیکئ. نورې خانې به کمپیوټر خپله د هغه مطابق تاسو ته راخلي. که تاسې چیرې په اشاروي عدد ولیکئ که همداسې ثابت عدد ولیکئ، هر رقم چې ولیکئ راخلي. د آینده لپاره چې مو بیا کله بیا استفاده کوئ نو همدغه قیمتونه ته راځو. یوازې فرض کړئ دا 80 زه ورته بدلومه چې دا په 88 افغانۍ سره ده. اوس کلیک وکوئ ډایرکټ به ټول حسابونه 88 ته بدل شي. دا ورته بدلوم چې په 215 کلدارې سره دی نو ټول حسابونه به د هماغه شکل بدل شي. د ورځې په سر کې موږ ته دا لومړۍ خانه بدلوو، وروسته د پاتې خانې چې دي دا د ورځې تر پایه پورې چې موږ تاسې عدد بدلوو ډایرکټ به ورسره بدلیږي. نور که مو هر عدد خوښ وو هغه ته یې بدل کړئ. زه بیرته 80.2 ته اړومه نو په هماغه ډول به موږ تاسې ته خپل حساب جوړ شي. همداسې ټول حسابونه که ثابت عدد غواړئ که اشاروي عدد، که دوې کرنسۍ یا دوې ډوله پیسې سره بدلوئ که 20 ډوله پیسې، تاسو ټول په همدغه طریقه باندې کولی شئ. تر بیا بلې ویډیو هم پر الله سپارم. ښې چارې.